دریاب صاحب ما ته ګورئ جي خفه کېږم تاله تیل در کوم ګورئ جي ورغئ جي ټولو له ورکوم لاس کتک صاحب تیل در کوم جي دیو مخکې وړي د تیل دا مشران مخکې تیل استعمالوي تاله هم درځم معصوم جانه ټیک کېږم در کوم الله تعالی یو اخبار والا کېږه دنیا دې خپل یم هغه خو به پې ځان څیرې کړي ما وویل جي لکېږئ به نو اوهه ماشومه خبرې مه کوه دې خوا ګوره ما ته مخاطب شه بله څوک نه ګوري بیا په دغه زعفرانو باندې هلکانو جنکوله د یارانې تعویضونه لیکي دا بل وګورئ جي دې ته محترم د اوسنو هلکانو د ډالۍ کومه چې د دیو اوس بل څه کار نشته خو فیسبوک ته یارانې دي او دغه چرونه دي چې د یو هلک او د یو جنۍ په خپلو کې شرو نو اباسین صاحب هلک ورته وایي چې دا سړیتوب دی چې سړی د خپل ګریوان څیرې کړي دا سړیتوب دی چې سړی د خپل ګریوان څیرې کړي او سړی هغه دی چې سپېږمې د خپل جانان څیرې کړي نو جنۍ ورته وایي چې که غیرتي لږ زمون کوڅې ته راشه اشنا که غیرتي لږ زمون کوڅې ته راشه اشنا چې د په ګوتو کې د کلي ماشومان څیرې کړي دا هلک ورته وایي چې څنګه به جامې زما د کلي مشران څیرې کړي څنګه به جامې زما د کلي ماشومان څیرې کړي دنیا دې خپل یم هغه خو به پې ځان څیرې کړي محفل باندې وچ پوچه څه خاموشي غونته کې ده زما یو زوړ غونته کې ایټم دی هغه به نه نوکمه د مداریانو چې ویا الله خیر د کل جان مالکا تعالی یو اخبار والا کیږه وې د کل جان مالکا تعالی ته مولای ته پیدا کړو کریستوري چې پشپ کې مونږ ته ګوري وې داس په مې د کنه مرتا پیدا کړو منور یا الله خیر ورته خیر مالکا خیر ګورئ جی ما وورئ جی لکېږئ بنو اوه ماشومه خبرې مه کوه دې خوا ګوره ما ته مخاطب شه وورئ جی زه حکیم زما پلار حکیم زما نیکه حکیم زموږ ټول نسل حکیم او دا څه چې ګورئ دا ستاسو له ټیغرونو مال دی دې ته څه وایي جي دې ته وایي تخمې شپلي تخمې خوبایسي مولایټي دې ته څه وایي دې ته وایي زعفران څه دپاره کار ورکوي اوهو اوس دې پوه کوم زعفران څه دپاره کار کوي انتهایي په ادب سره ویم هغه شاعران نظرات چې ځان له یې ګیري پرېښودي کتابونه یې چاپ کړي کتابونه څوک نه ګوري بیا په دغه زعفرانو باندې هلکانو له جنکوله د یارانې تعویضونه لیکي دا بل وګورئ جي دې ته څه وایي دې ته وایي مامیک پترلا جرلرګې سخه وجه توره خوره سپینه خوره زیړه خوره خره خوره اودي خوره نارنجي خوره اوهو کوه چې دا مایک ته خوکو او دې ته څه وایي دې ته وایي پاپړي سره پاره کار وکړئ خوله کې واواز به دې کولاو راوځي ما ته ګوره بل واورئ جي دې ته څه وایي جي دې ته وایي اوس کې وسکه چواره بادام سره پاره کار ورکوي اوس ته پوه کوم بادام سره پاره کار ورکوي هغه ملګري هغه زما د پریس ملګري یو بل سره شرونه کوي په خبرو باندې په کیسو باندې هغه بادام راواله دې پریس کلب حضرات له ورکا ټیک ټاک پي دماغ به کار شروع کی اوهو ځکه زما تعلق د پریس کلب سره دی زوم د دې سره یم بادام خورم ټیک ټاک نشر او نشیدت دا وګورئ جی دې ته سوي اوهو دې ته وایي خادمه وسره راواخله شمړه ترې نه وباسه لکۍ ترې کټ کا سرمن ترې وباسه پې ترې کټ کا تیل ترې نه وباسه دا ټول شیونه راواله یو چټکې کس کا خی کس کا تیل ترې نه وباسه اوس دې پوه کوم سره پاره کار ورکوي دریاب صاحب ما ته ګورئ جي خفه کېږم تاله تیل در کوم ګورئ جي ورغئ جي ټولو له ورکوم لاس کتک صاحب تیل در کوم جي دیو مخکې وړي د تیل دا مشران مخکې تیل استعمالوي تاله هم درځم معصوم جانه ټیک کېږم در کوم تیل در کوم دا تیل لاواله یو چټکې کس دې کړل اوهو دا ټول مواد کس کا تیل ترې نه وباسه سره پاره کار ورکوي په ملا دې دړي په خېټه یې ولګوه په سر دې دړي په خپه ولګوه په لاس دې دړي په خوله ولګوه په خوله دې دړي په غوږ ولګوه په سخر دې دړي په خواښ یې ولګوه په نیا دې دړي په نیکه ولګوه که په تا دړي په ګاونډي ولګوه پال پرهیز نوري سیم نشته صرف او صرف د مزاحیه شاعران نه به ځان ساتئ بیا خپئ کم از کم داد خو ورکوئ که نه خانه د نورو وینجو قطارونه مخکې به سره خپل یو نوی کلام شریک کم اباسین صاحب چې ستړی شوی یم مرمه
ستا لظلم لستما او بابا یادوم بدی جانانا یادوم بدی جانانا اخیر کما 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 یادوم بدی جانانا اخیر کما 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 ستړی شوی یم مرما ستړی شوی یم مرما ستا لظلم لستما یادوم بدی جانانا اخر کما 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 او تابان ته یو شعر ډالې دی چې دا نظر می تاوهما دا نظر می تاوهما ستا لحسن لحرما دا نظر می تاوهما ستا لحسن لحرما او کسکر صاحب شعر راځي چې ډیر پسر دی امراغسته ډیر پسر دی امراغسته اے زما د زړه موسما او دریاب صاحب چې ژوندون دا ژوندون پدې تیارو کې دا ژوندون پدې تیارو کې رڼا راوړما لکوما او یارا سم سم راته ګورا کیسه یارا سم سم راته ګورا درنګ سات لدرنا زما او دیو ملمتا سره د بابا او ټول ملمنو ته یو شعر ډالې چې پیس حال هم نه صبرېږي پیس حال هم نه صبرېږي دا زما زړه ستا لچما او مینا صدا اعجزا مینا صدا اعجزا خو بس تمدا او تما